بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاست دعوت و ارشاد د تخنیکی او مسلکی زده کړې د ادارې د دې تیر کال لاسته راوړنې یو لاسته راوړنه د دعوت و ارشاد د ریاست دا و چې دلته موجوده په ادارې کې چې څومره کارمندان دي د مختلفو ریاستونو د دې ټولو ریاستونو کارمندانو د لپاره موږ د عقیدي او د فقهي مسایلو د زده کړو ترتیب جوړ کړی دی چې هغوی په خپل هغه وخت باندې راځي او هغه مسایل د عقیدي او د فقهي هغه مسایل زده کوي. همداشانتې د په دې کې د صفاکارانو د لپاره او د ډریورانو موټروانانو د لپاره مجاهدینو د لپاره هره ورځ درس وي او د نورو ریاستونو د لپاره په هفته کې یو ورځ موږ د درس لپاره تعین کړی دی چې هغوی راځي او دا درسونه په منظم شکل باندې وایي. کم چې غیر حاضر شي هغوی حاضري اخیستلی کېږي، د غیر حاضرو نه پوښتنه کېږي. دا اولنۍ لاسته راوړنه دی الحمدلله. دویم لاسته راوړنه بیا د دیو نه په منظمې طریقې سره په دغه تیر کال کې 2 ځله امتحان واخیستلی شو. په اول ځل باندې تحریري امتحان د ټول کارمندانو نه په یو ځای باندې واخیستلی شو او په دویم ځل باندې چې دا فعلا جریان لري تقریري امتحان تخمینا په 12 ورځو کې دا کارمندان هر ریاست مو تقسیم کړو، د هغوی نه تقریري تفصیل سره امتحان واخیستلی شو. دا دویمه لاسته راوړنه دی الحمدلله. او درېیمه لویه لاسته راوړنه زموږ د الله په توفیق باندې چې هره پنجشنبې په ورځ باندې د ادارې په لوی عمومي تالار کې اصلاحي وینا کیږي چې رئیس صاحبان او د ادارې ټول کارمندان هلته په شوق و ذوق باندې حاضري ورکوي او دغه اصلاحي بیان اکثرا خپله د ادارې محترم رئیس صاحب شاه احمد صاحب هغه اکثرا چې موجود وي بیان هغه کوي او که هغه نه وي یو بل عالم دغې مونږ بیان دپاره مقرر کوو، هغه اصلاحي وینا کوي. همدارنګې هره ورځ پس د ماسپښینه اصلاحي یو حدیث 2 حدیث ترجمه کیږي چې اوس دغه د روژې مبارکې میاشت نه مخته د شعبان د 20 تاریخ نه دیخوا موږ د ماسپښین د مانځه نه پس ته د ترجمې سلسله شروع کړې ده چې قرآن پاک کې کوم د احکام او آیاتونه دي د هغوی مختصرا د 25 دقیقو دپاره ترجمه او تفسیر کیږي. دا الحمدلله لویه لاسته راوړنه دی. او همدغه شانتې زموږ مربوطه د ادارې په ټول افغانستان زموږ چې کوم امریتونه دي د امیر صاحبانو سره موږ په ارتباط کې یو، د هغوی نه داسې ماهانه د دعوت ارشاد په کارونو متعلق د هغوی نه راپور او گزارش غواړو. دا هم لویه لاسته راوړنه دی. ګروپ مې جوړ کړی دی، همیشه هغوی تعقیب کوم. او همدغه شانتې د عام ولایاتو ته مسافر اگر چې نه دی کړی د کابل په هغه مربوطه چې کوم زموږ ادارې د ټولو ته دغه ادارو ته خپله تلي یاستو ګشتونه مو کړي دي، د شاګردانو استادانو سره مو نزدونه مجلسونه کړي دي د دعوت و ارشاد د اهدافو په هکله باندې. نو الحمدلله همدغه شانتې نور هم بعضې لاسته راوړنې زموږ الله رب ذوالجلال د مزید توفیق موږ ته په نصیب کړي.